د پولیو تاریخچه په 1980 میلادي کال کې د پولیو ناروغي تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې موجوده وه. د روغتیا نړیوال سازمان په 1983 کال کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت پیل کړ تر څو نړۍ له دې ناروغۍ وژغوري. له هغه وخته راهیسې د نړۍ زیاته برخه له پولیو ناروغۍ څخه پاکه شوې ده. د نړۍ 195 هیوادونو څخه 192 هیوادونه یې د پولیو مخنیوی کړی. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا تر اوسه مبارزه کوي. د 1980 کال په پرتله چې د پولیو ناروغۍ پیښې به په یو کال کې شاوخوا 350,000 ته رسېدلې، اوس دغه شمېر په یو کال کې لسګونو پیښو ته راښکته شوی دی. په 1980 کال کې د پولیو ناروغۍ د پیښو شمېر په یو ورځ کې تر 100 پورې رسېده، خو اوس په یوه میاشت کې د پولیو څو محدودې پیښې رامنځته کیږي. د پولیو له منځه وړلو نوښت په نړۍ کې د عامې روغتیا تر ټولو بریالی پروګرام دی. تر 2.5 میلیارده زیات ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شوي دي. په دې اړه د 200 زیاتو هیوادونو او شاوخوا 20 میلیونه رضاکارانو د همکارۍ څخه منندوی یو. د کور په کور واکسیناسیون ستراتیژي تر ټولو مؤثره او مهمه ثابته شوې چې دا یقیني کوي تر څو هیڅ ماشوم له پولیو واکسین څخه پاتې نشي. اوس چې تقریبا ټول اسلامي هیوادونه د پولیو څخه پاک شوي، د مسلمان ملت په توګه موږ هم دا مسؤلیت لرو چې د پولیو په له منځه وړلو کې مرسته وکړو او خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړو او د پولیو څخه پاک راتلونکی یقیني کړو. موږ له افغانستان څخه د پولیو د له منځه وړلو لپاره اوږد مزل وهلی. اوس یوازې 2 ګامه پاتې دي تر څو افغانستان له پولیو پاک کړو. که نور هیوادونه پولیو له منځه وړلی شي، نو بې له شکه موږ یې هم کولی شو. افغانستان هغه هیواد کیدی شي چې له نړۍ څخه پولیو ختمه کړي. بس 2 ګامه د پولیو څخه خلاص افغانستان په لور.